45 نصیحت د ذوالحجې په 10 ورځو کې عمل. په انسانانو د مهربان رب لویو لورینو او پیرزیونو کې ځینې ورځې شامل دي چې عبادت پکې تر عادي ورځو ډیر اجر لري. دا فرصتونه الله پاک انسانانو ته ورکړي چې خپل رب ته په اخلاص عبادت وکړي او جنت وګټي. مسلمان باید له دې ورځو او دغه فرصتونو اعظمي استفاده وکړي. په دې ورځو کې د ذوالحجې میاشتې 10 لومړنۍ ورځې هم شامل دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په اړه فرمایلی: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. ژباړه: هیڅ داسې ورځ نشته چې نیک عملونه پکې د الله پاک خوښ وي لکه د دغو 10 ورځو، یعنی د ذوالحجې 10 لومړنۍ ورځو. صحابه وپوښتل: آیا د الله پاک په لاره کې تر جهاد هم غوره ای د الله رسوله؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل: ان تر جهاد هم غوره، مګر دا چې یو څوک له خپل نفس او مال سره ووځي او بیرته له هیڅ شي سره راستون نشي، یعنی شهید شي. کله چې صحابه رضی الله عنهم له رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه واوریدل چې د ذوالحجې په لومړۍ 10 ورځو کې نیک عملونه تر نورو ټولو عملونو د الله پاک ډیر خوښیږي، صحابه پوښتنه وکړه چې ان تر جهاد هم په دغه ورځو کې عمل غوره دی؟ ځکه تر دې خبرې اوریدو وړاندې ټولو سره ښایي دا تصور و چې الله پاک ته تر ټولو غوره عمل جهاد دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم وویل: هو، عادي ورځو کې تر جهاد هم په دې ورځو کې نیک عملونه د الله پاک خوښ دي. خو رسول الله صلی الله علیه وسلم ترې دا جلا کړه چې یو کس د خپل سر او مال په بیه د الله پاک په لار کې جهاد لپاره ووځي، خپل مال او ځان قرباني کړي، یعنی شهید شي، دا بیا تر ټولو عملونو ان د ذوالحجې په دغه 10 ورځو کې تر نیکو عملونو ډیر فضیلت لري. د دې حدیث په شرح کې ځینې علما وایي د ذوالحجې 10 لومړنۍ ورځې چې عرفه هم پکې راځي د روژې میاشتې تر ورځو هم غوره دي، خو د روژې بیا 10 اخري شپې بهتري دي ځکه چې هغې کې لیلة القدر شپه تر 1000 میاشتو الله پاک غوره بللي. نیکو عملونو کې د فرضي او سنت المنځونو او عبادتونو ترڅنګ د قرآن کریم تلاوت، تکبیرات، د الله پاک حمد و ثنا ویل، اذکار او درود ویل، صدقه کول، روژه نیول، ګناهونه پرېښودل، دعاګانې کول او نور نیک کارونه شامل دي. 46 نصیحت: د الله پاک په لار کې جهاد کول. د رښتینی جهاد د فضیلت په اړه د قرآن کریم ګڼ آیتونه او حدیث شته. جهاد ورور وژنې ته نه وایي، بلکې له خپل ملک څخه د دفاع او د اعلای کلمت الله او د مسلمانانو عزت لپاره د الله په لار کې تکلیف ګاللو ته او قربانیو ته جهاد وایي. د صحیح بخاری په یو حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی: رباط یوم فی سبیل الله خیر من الدنیا وما علیها وموضع صوت احدکم من الجنة خیر من الدنیا وما علیها والروحة يروحها العبد في سبيل الله او الغدوة خیر من الدنیا وما علیها. ژباړه: یو ورځ د مسلمانانو د سنگر ساتل تر دنیا او هغه څه چې پکې دي غوره دي، او له جنت څخه د یوې قمچینې په اندازه ځای له دنیا او په دنیا کې چې هر څه دي تر دې غوره دي، او له سهاره تر غرمې او له ماسپښین څخه تر شپې وخته چې څوک د الله په لار کې تیروي دا تر دنیا او مافیها غوره دي. د حدیث په شرح کې راځي رباط د هغه ځای ساتلو یا په هغه ځای پیرې کولو ته وایي چې د کفارو مسلمانانو د جګړې ترمنځ واقع وي او د مسلمانانو د خوندیتوب لپاره پرې پیره کیږي یا ساتل کیږي ترڅو دښمن په ناڅاپۍ پرې برید ونه کړي. موضع الصوت من الجنه معنی بیا داسې ښودل شوي چې هغه اندازه ځمکه چې په آس د سپور مجاهد قمچینه پرې غورځي سره له دې چې دومره کوچنی ده تر ټولې دنیا او هغه څه چې په دنیا کې دي غوره دي.